ملګرو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د کره پښتو یعنی اصلي پښتو زده کړې اولنۍ ویډیو. په دې ویډیوګانو کې موږ تاسو ته د پښتو ژبې کره الفاظ وړاندې کوو او هم ودی ته ورته هغه الفاظ چې له دغه کره الفاظو سره کارول کیږي. دا که څوک غواړي ځان لیکوال جوړ کړي هم د دې دپاره دا ویډیو ډیره ګټوره ده. که څوک غواړي چې ښه سم مقرر ځان جوړ کړي د هغوی دپاره خو ډیرې مهمې ویډیوګانې هم دغه دي، ځکه چې په تقریرو کې به تاسو ډیر ځله اوریدلی وي چې یو نفر ډیر الفاظ په یو طرز باندې کاروي او ډیر ښه خوند هم کوي. او په دغه ویډیوګانو کې به ستاسو په یاد وي اول لفظ چې د کره لفظ وي او هم ودته چې دا کم نږدې دوهم لفظ کارول کیږي دا د دغه اصلي معنا ده او هم له ده سره چې کم خوا و شا الفاظ کارول کیږي دغه ودته ورته الفاظ دي. نو راځئ چې ویډیو پیل کړو. آب، اوبه، خوله، اوښکه، عزت، حیا، قدر. اوس په دغه کې د دا اب اصلي معنا چې د اوبه راځي او هم ودی ته چې دا کم ورته الفاظ دي هغه دا نور 15 الفاظ ورسره راغلو. نو دلته چې موږ کم الفاظ کاروو په دغو کې به اولنی یو چې موږ یاد کړو دا به کره لفظ وي او هم دا دوهم یو به د اصلي معنا وي او دا نور چې ودته کم نږدې الفاظ دي هغه به وي. نو ملګرو له الفه څخه موږ دا الفاظ پیلوو تر یې پورې. نو داسې کم کره الفاظ دي هغه به ټول موږ تاسو ته وړاندې کړو. ابابیل اصل معنا یې ډله، ټولۍ او سیل ده او یو خاص مرغه یعنی توتکرې ته هم ویل کیږي. دا خلک چې توتکۍ بولي دا معنا یې غلط العام ده. دریم آباد، جوړ، ودان، هغه کال چې بارانونه پکې ډیر وي. څلرم آبادي د سړو شمیر، کلی، بانډه، سوکالي، ښېرازي. پنځم اباسین د سیندونو پلار، اباسین د پښتنو په علاقه کې د یو لوی سیند نامه. شپږم ابایی له پلار نیکه سره متعلق، د پلرونو او نیکونو سره متعلق. اووم ابتدا، شروع، آغاز، اول سر، بنیاد. اتم ابتر، اوتر، پریشان، میرات، بیزویه، غریب، خوار، ناقص، خراب. نهم ابتلا، ازمایش، ازمایخت. لسم ابته، حبته، فضول، بیځایه، ګنده، خراب، لړلی، پلیت. یولسم آب حیات د ژوند اوبه، هغه اوبه چې د هغې متعلق مشهور ده چې په څښلو یې ابدي ژوند حاصلیږي. دولسم آبد نه ختمېدونکی وخت، تل تر تله، همیشه. دیارلسم ابر، وریځ، وریځه. څوارلسم ابرار، نیکان، پاک، پاکیزه، پاک خلک. پنځلسم ابره د استر متضاد، د غبرګې کپړې پورتنی مخ، غلاب، یقین، اعتماد، اعتبار. شپاړسم ابړی ډیر نرم څیز، په اوبو کې پوست شوی څیز، ډیر خوړین. اوولسم ابشار هغه ځای چې د غره یا بل اوچت ځای نه اوبه ښکته راپرېوځي. جړوبی. اتلسم ابلاغ، پیغام رسونه. نولسم ابلق، تور او سپین، چغر. شلم ابلن، ابژن، اوبه لرونکی، نم لرونکی. ملګرو دا وه د پښتو کره الفاظو اولنۍ ویډیو. د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ و چینل ته راسئ
انلاین زده کړه او هم هلته یې تاسې کتلی سي. نورم پر الله تعالی سپارمه. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتو.